د افغانستان په سر د محسن داوړ او د ملا فضلو د زوی جنجال. محسن داوړ ویلي د افغانستان د اوسنی وضعیت مسؤل پاکستانی ریاست دی. دا چې اسد محمود ورته د طالبانو په ملاتړ څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له کله نه چې پاکستان جوړ شوی نو وخت نا وخت به د ANP مشرانو د افغانستان په ملاتړ پاکستانی ریاست ته ځواب ورکولو، خو چې PTM جوړ شو نو هر مشر کې د افغانیت جذبه شتون لري چې پنجابیانو او د دوی غلامانو یعنی ګلخانانو ته مخامخ د افغانستان ننګه کوي او ځواب ورکوي. د پاکستان په پارلمان کې د افغانستان او له ډیورن کرښې هغې غاړې پښتنو سیمو پر سر د محسن داوړ او د ملا فضل رحمان د زوی اسد محمود ترمنځ جدي ناندرۍ راپورته شوي دي. محسن داوړ ته نږدې پاکستانو په پارلمان کې د هغه د نن ورځې وینا ویډیو خپره کړې چې پکې د افغانستان په هکله د پاکستان سیاستونه ننګوي. داوړ زیاتوي په پښتونخوا کې د ترهګرۍ نوې څپې د پاکستان د هغه 45 کلن ناسم سیاست پایله ده چې د افغانستان په اړه یې خپل کړی. د دوحې په قرارداد کې د پاکستان رول خواشینونکی و. هغه وویل امریکا د ولسمشر غني حکومت ړنګ او د پاکستان په مرسته یې طالبان واکمن کړل. نوموړي وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنولو راهیسې سیمه د جګړې له نوي ګواښ سره مخ شوې. بلخوا بیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند استازي او زوی اسد محمود محسن داوړ تورن کړی دی چې ګنې د امریکا د یو ویان په توګه رول لوبوي. اسد محمود د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام ته د امریکا د ګوډاګي خطاب کړی او محسن داوړ یې ننګولی دی چې ولې د افغانستان د تیر دولت په محافلو کې اشتراک کاوه، خو د طالبانو خلاف څرګندونې کوي او ټینګار لري چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. نوموړي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو خلاف د خلک له څرګندونو ډډه وکړي. یاد دې وي چې د ملا فضلو ګوند د تاسیس څخه تر اوسه د ISI او CIA په پیسو چلیږي او د هماغوی په خوښه افغانستان کې د جهادونو فتواوې ورکوي. درنو کتونکو، تاسو هم خپل نظرونه د دغه موضوع مربوط را سره په کمنټونو کې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.